سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 15مه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 9 سره برابر ده. زیر صافه مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. لا نن سهار راهیسې په اسرایلي بریدونو کې لاس فلسطینیان وژل شوي، سره له دې چې په مصر کې د اوربند خبرې هم روانې دي او چین د اروپایي ټولنې د وروستي دریځ په وړاندې توند غبرګون ښودلی. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. پر غزې د اسرایلي نیواګرو تازه بریدونه. لا نن سهار راهیسې په اسرایلي بریدونو کې لاس فلسطینیان وژل شوي، سره له دې چې په مصر کې د اوربند خبرې هم روانې دي. د غزې د روغتیا وزارت وايي جګړه کې تر 960,160 کسان وژل شوي، له هغوی یې 100,000 یوازې ماشومان دي. تر 190,000 ډېر ټپیان شوي دي. نږدې 1900 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او لسګونه نور بندیان دي. د اسرایل او امریکا په لاسمن سره راغلي قحطي له امله 460 کسان مړه شوي او له 15 کلنۍ کم شاوخوا 51,000 ماشومان د سختې خوارځواکۍ ښکار دي. له 38 روغتونونو یوازې 14 محدود فعالیت لري. درمل او طبي وسایل هم په لویه کچه نشته دي. فلسطیني وزارت او بشري سازمانونو دا وضعیت روغتیایي نسل وژنه بللې. حماس بیا د جګړې د دوام پړه پر اسرایل او د عربو پر ناکامۍ واچوله. اسرایل تېره اونۍ د غزې د مرستې 240 بیړۍ ونیولې او تر 450 ډېر نړیوال فعالان یې ونیول چې 130 تنه یې بیرته اردن ته لیږدول شوي دي. د غزې د جګړې دویم کال. د اسرایلي ځواکونو وحشیانه بریدونه دوام لري. سلګونه زره فلسطینیان د مظلومیت ښکار دي. د غزې تړانګه لا هم د اسرایلي پوځ د بې رحمانه بریدونو لاندې ده. د جګړې له پیل څخه تر اوسه لږ تر لږه 68,160 فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وايي اسرایلي بریدونو یوازې په 2 ورځو کې 104 فلسطینیان وژلي دي، سره له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اسرایل غږ کړی چې د بمباریو لړۍ ودروي. دغه جګړه چې نن یې دویم کال پوره شو یوازې انسانانو ته نه بلکې ښارونو، کورونو، ښوونځیو او روغتونونو ته هم درانه ځاني او مالي تلفات اوښتي دي. زرګونه کورنۍ لا هم د ویجاړو شویو ودانیو تر خاورو لاندې د خپلو ورکېدو د برخلیک شاهدي دي. د اسرایلي پوځ تازه راپور وایي له غزې یو توغندی د اسرایل پر لور توغول شوی، خو د خلکو ژوند ته یې زیان نه دی اړولی. خو پر همدې پلمه اسرایلي پوځ پر پراخو هوایي او توغندیز بریدونو د سلګونو بېګناه کسانو ژوند اخیستی دی. په دې حال کې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د حماس او اسرایل ترمنځ غیر مستقیمې خبرې پیل شوې دي. سرچینې وایي خبرې د ټرمپ د شل ماده پلان پر اساس پر مخ ځي. فلسطینیان باور لري چې د خبرو ترڅنګ د اسرایل لخوا د وحشت دوام د سولې هر ډول هڅې بې باوره کوي. نن د فلسطیني ولس لپاره د درد او ویر دویمه کلیزه ده. جګړه چې د ظلم نښی اسرایل دی او د مظلومیت جوړ انځور یې د فلسطین د بېوسو خلکو څیرې دي. چین د اروپایي ټولنې د وروستي دریځ په وړاندې توند غبرګون ښودلی او خبرداری ورکړې چې د ملګرو ملتونو د 1948 کال 58 پریکړه لیک مننګوي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو څوکۍ له تایوانه بیجینګ ته ولېږدوله. بیجینګ وایي دا پریکړه لیک د تایوان پر سر د چین د حاکمیت قانوني بنسټ دی او له اروپایي ټولنې یې غوښتي چې د چین اصل ته وفاداره پاتې شي او د تایوان د خپلواکۍ ملاتړو ته ناسم پیغام ورنه کړي. خو اروپایي ټولنې څرګنده کړې چې دغه پریکړه لیک یوازې د استازولۍ د بدلون په اړه دی او د تایوان نوم پکې نه دی یاد شوی. د ټولنې په وینا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو څوکۍ د چانګ کایشیک استازو څخه د چین د خلکو د جمهوریت استازو ته انتقال کړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې د دریځ تحریف بللی او خپل جدي مخالفت یې څرګند کړی دی. امریکا هم د بیجینګ دغه تفسیر د تایوان د نړیوالې انزوا هڅه بللې ده. که څه هم هیڅ اروپایي هیواد له تایوان سره رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري، خو تایوان د اروپا ملاتړ غواړي. د تایوان د بهرنیو چارو وزیر په تیره میاشت کې 2 ځله اروپایي هیوادونو ته سفر کړی دی او د پای خبر دا چې فرانسه له نوي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شوې. وروسته له هغې چې د دې هیواد تازه ټاکل شوی لومړی وزیر سباستیان لیکورونو د خپلې دندې له اعلانېدو یوازې 26 ورځې وروسته استعفا وکړه. نوموړي د خپلې کابینې د معرفي کولو یوه ورځ وروسته له دندې لاس په سر شو چې دا د ولسمشر ایمانویل مکرون پر حکومت یو تازه فشار بلل کیږي. د راپورونو په اساس لیکورونو د مکرون هغه غوښتنه منلې وه چې د ثبات لپاره عملي پلان وړاندې کړي، خو د سیاسي ګوندونو
وزیرانو له سخت مخالفت او د پارلمان د احتمالي رد ګواښونو وروسته د استعفا پریکړه وکړه. له دې سیاسي بدلون سره سم د فرانسې د ونډو په بازار کې بیې په چټکۍ ښکته شوي او د خلکو اندېښنې زیاتې شوي دي، ځکه ګمان کیږي چې موجود سیاسي شخړې به د اقتصادي ستونزو د حل بهیر لا پسې اغیزمن کړي. لی کورونو د 13 ډسمبر راهیسې دریم لومړی وزیر دی چې د لنډې مودې لپاره دنده پر مخ وړي او بیا اړ کیږي استعفا وکړي. د شنونکو په باور دا وضعیت د مکرون د حکومت لپاره د مشروعیت او ثبات له پلوه یو ستر ازمېښت دی. بهرني خبرونه همدومره و، د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.